السلام علیکم. دلته ټول حاضرینو ته ما هم په خیر. زما نوم پریتي سیټډلی. زه غواړم له تاسو څخه پوښتنه وکړم ښاغلیه. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې اسامه بن لادن موږ نشو کولی یو ترهګر وګڼو. چینلونو کې ویل کېږي CNN او BBC لکه څنګه چې په BBC کې خو په ورته وخت کې موږ د بمي چاودنې په اړه همدغه شان معلومات ترلاسه کوو او په هماغه چینلونو د بمي چاودنې په اړه د مرګ ژوبلې شمېرې ترلاسه کوو. نو آیا پر دې باید باور وشي که نه؟ مننه ښاغلی. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختېږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې نه خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ او تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله. خور ډیره ښه او ډیره پر ځای پوښتنه وکړه. ما وویل کله چې موږ د اسامه بن لادن په اړه خبرې کوو نو که موږ د BBC څخه دا معلومات ترلاسه کوو چې هغه ترهګر دی، موږ اړ نه یو چې باور پرې وکړو، خو کله چې موږ د بمي چاودنې شمېرې ترلاسه کوو آیا باید باور پرې وکړو؟ همدا ما وویل هغه خلک چې دا کنټرولوي د دې معنا دا نه ده چې د BBC ټول خبرونه غلط دي. هغه خبرونه چې دوی پکې یو اتل په بدماش یعنی شریر بدلوي او په کوم کې چې د دوی ګټه وي تاسو باید هغه وڅېړئ یعنی تصدیق یې کړئ. نو دلته کله چې موږ ګورو دا د بمي چاودنو ارقام چې تاسو یې په عادي ډول ترلاسه کوئ ډیری یې چې تاسو ګورئ تر یو بریده ورته دي. که دا د هغه هیواد دولتي چینل وي چیرته چې بمي چاودنې شوي نو شمېره به په عادي ډول ټیټه وي. ولې؟ ځکه چې حکومت غواړي وښیي چې لږ خلک وژل شوي دي، لکه څنګه چې د پولیسو کمشنر ماته لیکلي وو 187 کسان وژل شوي. ورځپاڼه 200 ولیکي. زه نه پوهیږم چې څوک په حق دی دروغ وایي. زه دا نه وایم چې کمشنر انرای دروغ وایي، زه دا نه وایم، هیله ده ما غلط ونه ګڼئ. نو دلته موږ باید درک کړو کله چې موږ معلومات ترلاسه کوو موږ باید ثبوت وګورو. کله چې موږ د اسامه بن لادن په اړه ثبوت ګورو ان په چینل کې هم هغه د اصلي شکمن یعنی مظنون په توګه یاد شوی دی. خورې اصلي شکمن آیا تاسو پوهیږئ که تاسو د امریکا د عدلیې وزارت ویب پاڼې ته لاړ شئ په معلوماتو کې هغوی د ترهګرو سازمانونو لیست ورکړی دی. ترهګر سازمانونه له 43 څخه 80% مسلمانان دي. آیا تاسو اټکل کولی شئ تر ټولو مشهور ترهګر سازمان کوم دی؟ آیا تاسو د مسلمانانو ترهګر سازمان اټکل کولی شئ؟ نه، بخښنه غواړم. تر ټولو مشهور د مسلمانانو ترهګر سازمان کوم دی؟ القاعده. تاسو د دې په بدل کې کومه جایزه نه میلاویږي. دا ډیره اسانه ده. القاعده د امریکا د وزارت په وینا آیا تاسو پوهیږئ چې څومره بریدونه شوي؟ او القاعده یوازې 28 بریدونه 249 الفه. څومره بریدونه؟ الفا له هغه جملې څخه 26 ادعا شوي یعنی تورونه دي او د 2 بریدونو د کولو ادعا په خپل القاعده کړې ده. د امریکې د عدلیې وزارت د پاڼې له مخې د القاعده ادعاګانې دا ټول تورونه دي، یو هم نه دی ثابت شوی. ان د امریکا د عدلیې وزارت په رسمي ویب پاڼه کې هم د القاعده یو برید هم نه دی ثابت شوی. زه دلته د القاعده د ملاتړ لپاره نه یم راغلی. افغانستان ته لاړه شه. کله چې ایوان ریډلي افغانستان ته لاړه تاسو پوهیږئ هغه د طالبان لخوا ونیول شوه. هغه بیرته راځي او پوښتنه کوي د القاعده په اړه ستاسو نظر څه دی؟ هغه ځواب ورکوي زه شک لرم چې آیا القاعده بیخي شتون لري که نه. نو خورې زه څه چې تا ته د ویلو هڅه کوم هغه دا دی چې کله موږ معلومات ترلاسه کوو که تاسو د رسنیو سړي یعنی کارکوونکي یاست یا د رسنیو یو تن یاست تاسو درک کولی شئ او پوهیږئ چې دا معلومات به ډیری وخت سم وي خو دا باید وڅېړل شي. نو هغه څه چې موږ یې باید درک کړو دا دی چې دا یو شک دی. اصلي شکمن ان په CNN او BBC کې هم که څه هم دوی وایي چې هغه اصلي شکمن دی خو دوی ورسره داسې چلن کوي لکه هغه چې مجرم وي. آیا تاسو تللی شئ او په زرګونو افغانان وژلی شئ یوازې د یو اصلي شکمن په خاطر په داسې حال کې چې لا ثابت شوی هم نه وي؟ نو دا طبیعي ده. خورې کله چې موږ خبرونه اورو موږ باید درک کړو چې خبرونه څوک کنټرولوي او شاته یې څه اجنډا ده او موږ باید محتاط واوسو چې کوم خبر منئ او د کوم یو حواله ورکوئ. هیله ده چې پوښتنې ته مو ځواب موندلی وي.